سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی نیروهای امنیتی مسئولین جهاد و مبارزه مردم افغانستان الحمدلله تماما د مسئولیت‌های ایمانی، وجدانی و دینی خود ادا کردند. حال برنامه آماده است در دست سکتور خصوصی افغانستان. افغانستان اوس یو آزاد هیواد دی. نورالدین عزیزی د اسلامي امارت د واکمنۍ د 15مې کلیزې نږدې کېدو ته په اشاره ویلي د مجاهدینو د هڅو په پایله کې افغانستان اوس یو آزاد هیواد دی. اجازه نمیده خاکش علیه کدام کشور استفاده شود یا در روزهای بعد که کدام همسایه مواجه میشه و تنها گذاشته شوند و یا که آنها زیر کدام خطری از افغانستان قرار بگیرن. از این ناحیه مطمئن باشن افغانستان مسئولیت داره که با همسایه های تعامل مثبت و قابل اعتماد داشته. د ایران ولسمشر څرګندونو ته د مجاهد غبرګون. ذبیح الله مجاهد د ایران د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې ویلي افغانستان به اجازه ورنکړي چې د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. قصد کوچکترین نگاه تعرض‌آمیزی را به جزایر نازآد، تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره بوموسا در خلیج فارس را داشته باشند به مدد و اتکا به قدرت الهی تومار آنها را در هم پیچید و همین خلیج فارس محل دفن آنها خواهیم کرد. امریکا ته د ایران د سمندري ځواکونو قومندان ګواښ. د ایران د صفای سمندري ځواکونو قومندان ګواښ کړی چې د ایران پر ټاپوګانو د هر ډول ادعا په صورت کې به تهران سخت غبرګون وښيي. دا هم پوره خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د 15مې کلیزې نږدې کېدو ته په اشاره ویلي د مجاهدینو د هڅو په پایله کې افغانستان اوس یو آزاد هیواد دی. عزیزی د مجاهدینو هڅو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان اوس له خپلواکۍ برخمن دی او په هیواد کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو لپاره زمینه برابر شوې ده. نیروهای امنیتی مسئولین جهاد و مبارزه مردم افغانستان الحمدلله تماما د مسئولیت‌های ایمانی، وجدانی و دینی خود ادا کردند. حال برنامه آماده است در دست سکتور خصوصی افغانستان، وزارت‌های سکتوری افغانستان که افغانستان قسمی که مجاهدین ما قربانی دادند تماما در سکتور خصوصی افغانستان که در بخش اقتصادی فعالیت دارد تمام وزارت‌های محترم سکتوری باید قربانی و از هیچ گونه قربانی باید دریغ نورزد. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د څرګندونو په غبرګون کې ویلي افغانستان به اجازه ورنکړي چې د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. ښاغلي مجاهد ویلي افغانستان به په سختو شرایطو کې خپل ګاونډیان یوازې پرې نږدي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم ګواښ د ګاونډیانو هیوادونو ته متوجه شي. هغه ټینګار کړی افغانستان مسؤلیت لري چې له خپلو ګاونډي هیوادونو سره مثبتې او د باور وړ اړیکې ولري. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تر دې وړاندې ویلي و چې افغانستان او پاکستان د ایران او امریکا د جګړې پر مهال اجازه ورنکړه چې د دغو دواړو هیوادونو له خاورې د ایران پر ضد استفاده وشي. بله افغانستان اجازه نمیده خاکش علیه کدام کشور استفاده شود یا در روزهای بعد که کدام همسایه مواجه میشه و تنها گذاشته شوند و یا که آنها زیر کدام خطری از افغانستان قرار بگیرن. از این ناحیه مطمئن باشن افغانستان مسئولیت داره که با همسایه های تعامل مثبت و قابل اعتماد داشته.
په دې اړه د لا بحث په موخه د پوهنتون استاد شیر آقا بیانزی را سره مېلمه دی. بیانزی صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د افغانستان له خاورې ګاونډیانو پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته، نو ولې ځینې ګاونډیان لا هم له کابل سره سخت چلند کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فیضي صاحب، تاسو د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو تخنیکي همکارانو او د افغانستان ټول مجاهد ولس ته بار دننه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او دغه د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورته وایم. ستاسو پوښتنې ته راځم چې سره د چې افغانستان تل هڅه کړې ده په عملی بڼه کې چې ګاونډیانو ته یعنی که ګټه رسیږي یا نه رسیږي، لا عقل تاوان یې ونه رسیږي، د افغانستان خاوره د نورو په مقابل کې ونه کارول شي. دا یې په عملی بڼه کې ښودلې ده. دا چې ګاونډیان ځان لپاره بهانه جوړوي، اکثره لکه فرض که پاکستان هغه ګاونډي دی چې حتی د هېواد او د حکومت په شکل باندې نه پیژندل کیږي، داسې یو حیثیت لري لکه د افغانستان کې چې د امریکایانو غلامه اداره وه او منتها د پاکستان د غلامه ادارې سره توپیر دا دی چې پاکستان کې غلامه دغه د انګریزان فزیکی نظامی حضور نه لري، افغانستان کې لرل. نو هغه ته پروژه ورکړې شوې ده د دې د خاطر چې امریکا له تشل کاله وجنګېدله دغه اسلامي نظام د نړیدلو په خاطر باندې، او هغه اسلامي نظام بیا رامنځته شو په ډېر قوت او په ډېر وړتیا او پیاوړتیا سره. نو دا امریکا نشي زغملی چې شل کاله تقریبا 3 ټریلیونه ډالر خسارات تلفات په زرونو. نو په دې خاطر باندې چې د خپل خلکو ته چې ولا دونه تلفات دې ورکړه، دونه خسارات دې ورکړه، اخر څه لاس راوړونه لري. نو دغه د خاطر د اوسم په دې کوشش کې د امریکا سره موږ اوسم تقریبا په جنگ کې، یعنی هغه جنگ شکل فقط تغییر خوړی. اول برخه اقتصادي و چې دغه پاکستان او ایران ته د اته نورو هوادونو ته دغه یو ډول چې د امریکا نفوذ لاندې دي د مهاجرو د ایستلو امر کړی دی، او په یو وخت کې او په ډیر شدت او په ډیر وحشت سره د مهاجر دغه ځنه راويست 500 کالو مهاجر په 5-3 کالو کې دلته 5-6 میلیونه مهاجر د پاکستان او د ایران نه رااله. د دې خاطر دلته بیکاری رامنځته کی، دلته بې امني رامنځته کی، طبعا چې سړی وګیا شو خامخا جنگ کوي او یا یو ځای کې غلا کوي یا بل کار کوي. نو دغه خاطر مګر دا خبره د افغانستان په ګټه خو تمام کړه، ځکه چې موږ او تاسو په حقیقت کې د خاورې اصلي مالکین پیدا شو، موږ خپلواکي لرو، موږ اسلامي نظام لرو، موږ وخت د پروژې لکه د قوشتېپې په شان تاسو نور ډیر دشتې دی او ځمکې دي چې هغه تقریبا شړې پرتې وي، اوس د اسلامي امر د راتګ سره روان دي، جوړیږي او توبه ورته راځي او شیانو ته برابرېږي. نو بیا خلکو ته بشري انرژي ته ضرورت او هغه په خپل خدای تعالی د ټول دنیا نه، ځکه چې هیواد چې څوک مهاجر کیږي په دې خاطر چې هلته یا جنگ یا ناروغتیا یا ولګي تندي، دا چې بیرته هیواد ته راځي دا معنی درس سم شوی دی ان شاء الله. نو دا موږ ته ډیره ګټه وکړه، ځکه دا ټول ځمکې وې او موږ بشري انرژي نه لرلې، قوت هم نه لرلې. نو موږ نشو کولای چې مثلا د داخلي ځمکې او کارونه او داخلي تولیدات زیات کو، کیفیت امپورت کو، ځکه دا مهاجر چې اکثره په ایران او په پاکستان کې د ډیر تجربې تر لاسه کړې دي، ډیر په هم تر لاسه کړې ده. موږ لپاره دا ګټه وکړه. نو بیا پاکستان امریکا ایران پات شو چې ولا دی کې هم ویوز دی باندې چې اسلامي امارت د مشکل سره د فشار لاندې راولي، ترڅو زمونږ هغه ناروا غوښتنې چې د پور دروازو شاته کله د خلیزات په واسطه او کله د بل نماینده په واسطه تر سره کوي، هغه ته راکته کو نه راکته کیږي. بهتره ده چې دا پیرا د پاکستان ته د بریدونو پروژه ورکړي چې بریدونه نظامی بریدونه په وکي. دا یو بهانه د تحریک طالبان پاکستان صحیح ده، ځکه څنګه چې پاکستان زمونږ سره بد دی، خپل خلکو سره بد دی، خپل خلک د خپل خلک نه دي. تقریبا 2.5 میلیونه پاکستان یو قسم يرغمل نیولې دي او ولته ګوره اقتصاد صفر سره ضرب دی. حتی کوم پیسې چې د بار نه د امریکا نه ورته ورکول کیږي، لکه د فدرال حکومت چې د سټیټ حکومت ته ورکوي 2 بلیونه یعنی 2 میلیارډ ډالر یا 2000 میلیونه ډالر دا ورکول کیږي واځي فوزي ادارې ته، هغه هم د خپل جبونو کې تقسیمي او نورم چې په هیواد کې کم د معدنیات یا کم مالیات دی راټول یا ګمرکونه دا ټول هغه هم د جبونو کې چاته د خلکو نه پیسې راټولې په کچه چې خلکو ته وړو دغه د ګیس او برق او د نور شین ورکوي د وځ دي چې 15 اگر کیږي شلته غواړي. نو په دې خاطر باندې خلک
تر دوه او بل دغه لارې سرحدونه چې د افغانستان سره بند کړ کومه یو ځل تاوان وکړ چې 50 میلیون دي 2.5 میلیون دي دوی ته 15 چنده تاوان ورسید نو د خپل خلکو سره په جګړه کې اوس ګوره خلک را پاسېدلي ورته وایي چې بابا موږ نور څه نه غواړو حکومت کوه مګر قانون دی بدل کا اسلامي نظام رامنځته کا پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی پایتخت اسلام آباد دی او د اسلامي دلته انګريز قانون دی هغه انګريزان نه دی وتلی فقط کې قانون پاتې دی فقط انګريزان په فزیکي ډول پاکستان نه وتلی نو د خپل خلکو ارزه کې وزیرستان کې په خلک را پاسي کې الته بمباري کوي که په سواد کې را پاسي سواد کې کوي چې چترال کې کوي که په پیښور او په نورو ځایونو کې را پاسي دا په اسلام آباد کې د لال مسجد باندې حمله وکړه بمباري وکړه د مشرف په وخت کې الته مدرسه و په ونتونو او هغه کې ډېر خلک شهیدان کړو علما او شاګردان خزي جنکۍ الکان ټول شهیدان کړو نو مطلب دې کې دی چې د ایران او د پاکستان حالت ډېر بدل دی ایران بیا یو شانته مشکل موږ سره لري او پاکستان بل شانته مشکل لري نو وګورئ چې اسلامي امارتنامه خدای د خپل د پاسې نو کوشش کوي چې لکه د مور پلار په شان ته د گاونډیانو سره د څه گزاره کوي چې هغه په خپل کارونه باندې ملامت کوي او یو قسم ته خجالت کوي او موږ سره به تخره وي د ورولۍ اسلامي ورولۍ او د گاونډیتوب هغه خیاړي کې وساتي بله بیانزه صاحب د افغانستان د خپلواک بهرنی سیاست او اقتصاد محور سیاست ولې ځینې ګاونډیان اندېښمن کړي ګاونډیان خپلواکي لري یو دویم دا چې موږ سره ستونزې لري زموږ خاورې تغلدي زموږ خلکو تغلدي زموږ فرهنګ تغلدي او په دې کوشش کوي چې یو ډول موږ د دې د نفوذ لاندې همیشه پاتې سو چې د چا خبره خارجي پالیسي د خوانه موږ ته جوړ شي او هغه باندې موږ عمل وکړو یعنی موږ د افغانستان د نه غواړي په څنګه خپل امریکا دا خبره وکړه چې افغانستان د لوی امپراتورۍ دیره ده د ایریږي د افغانستان چې په افغانستان کې بخامخه یو اسلامي نظام راتلونکي چې راغلی دی او دا اسلامي نظام بخامخه خلک به په گاونډي هوادو کې الهام اخلي الته هم د خپل غلام حکومتونه سیکولر حکومتونه به لری کیږي د دې د خاطر یو لوی کینا او کرکه چې د افغانستان سره لري د طالبانو سره نه لري د افغانانو سره نه لري بلکې د اسلامي نظام سره لري چې اسلامي نظام په هوادو کې مرامسته کیږي او د ډېر خو یعنی یو قسم زلان د شو په ټوله دنیا کې چې هم د نظامی لحاظ هم د اقتصادي لحاظ هم د اخلاص تو ګوره د 500 کالو چې البته د ورځې 300 مړی کېده اوس یو مړم نه کېږي دوه مړم نه کېده ټرمپ ویل چې شیکاګو کې د امنیت نشته د افغانستان کې چې ټرمپ څومره یو دغه سړی دی چې همیشه چا سره کنځل او څه کوي مګر هغه دې ته مجبور شته افغانستان په اړه باندې حقایق وایي نو دې د خاطر د گاونډي هیواد نو د اسلامي نړۍ تش په نامه اسلامي نړۍ هیوادونه چې حکومتونه غیر اسلامي دي هغه د امریکا نه زیات د اسلامي نظام نه ډاریږي بله بیانزه صاحب تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړله د افغانستان امنیت د افغانستان کې اقتصادي پرمختګ سره روان دی خو کال ته موږ لاړ شو پاکستان ته په پښتونخوا کې وضعیت وخیم دی بلوچستان کې چې نن د اګست 11 د دوی د خپلواکۍ ورځ وه الته وضعیت ډیر وخیم ښکاري او حتی ویل کېږي چې 15 سلنۍ د بلوچستان سیمه د بلوڅ آزادو غوښتونکو نیولې ده څه فکر کوئ چې په دې نږدې راتلونکي به بلوچستان خپل ازادي واخلي زه یقین لرم چې اخلي به ځان له بلوچستان به تا کشمیر به واخلي ولې سره چې دغه شو د داخلي مرض د سرطان په شان ته مرض خوريږي د پاکستان د حکومت لپاره د سرطان دانه د چې په پاکستان کې رامنځته شوې ده هم ور سره د بلوچ خلک ازادي غواړي او لکه ستا خبره 15% خاور خپل کړي د پاغه باندې د پاکستان حکومتي قوت او تسلط نه لري هم کشمیریان پاسیدلي دي کشمیر صوبه نه ده کشمیر د آزاد کشمیر چې دی ورته وای یو قسم ته خیرات ور سره وک مثلا د هغه دولس چوکۍ چې باید په زور په دوی باندې منلي چې هغه ځینې مهاجر چې د هغه کشمیر نه چې د جم د هند سره دی خاطر هغه به د جن پاکستان ته خور شوی دي اوس پاکستان حکومت هغه خلک پلاس کې نیولې دي او هغه یادای چې دغه دولس چوکۍ باید دوی ته ورکړي شي نو دا هغه ټول زیاتره په پلانو کې او په نشنلانو کې
کې او په مسلم لیگ کې ننوتي دي په دې واسطه باندې پاکستان نظامی حکومت غواړي چې دغه 12 چوکۍ په واسطه د دوی هغه سیاسي قدرت په خپل لاس کې ونیسي چې هر کله کوم یو دغه کیږي یو فیصله کیږي د نظامی حکومت په ګټه باندې په کشمیر کې وشو بل اخره دې ته ورسیږي چې کشمیر هم لکه یا جنسي او یا د صوبې په شان 15 صوبې جوړه کی نو حالت خلک پاسېدلي اوس خپلواکي غواړي تقریبا اوسه پورې 100 کسان نه زیات پکې په شهادت رسیدلي دي همداسې په بلوچستان کې په زرهاو خلک په شهادت ورک دي همداسې نیسي او ورکوي حتی دغه د خور نوم مانیر شي چې هغه ونیول ماهرنګ دایلي او عمري قید په وخېجو همداسې په دغه کې تحریک طالبان یوازې نه ګوند چې پاکستان کې اسلامي ګوند دی او د اسلام په نامه ټول پاکستان کې د اسلامي نظام غواړي هغه ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان دی که انصاف ګوند هغه د دیموکراسي یو ډول کوشش کوي چې مظاهرو د لارې نه کدا نېشنل عوامي پارټي دا کدا بل موومېنټ دا د بنس شپ نامه باندې پښتو په نامه جوړ کړی منظور پښتين دا ټول د سړي چې سیکولر ګوندونه دي د فقط عدم تشدد په نامه مبارزه کوي هیڅ ګټه نه کوي حتی هغه دیموکراسي ته انګريزانو ته فوزي حکومت ته ګټه کوي نو په دې مقابل کې دغه کوم چې د بلوچ مبارزه د زیات تاییدومه د تحریک طالبان پاکستان د لابیا کې تحریک پاکستان د کشمیریانو او د تورته د انصاف ګوندم تر ډیره حد پورې خپل مبارزه تقریبا نیمه سیکولر او نیمه اسلامي کړي ده یعنی دغه عمران خان همیشه حتی د افغانستان په ګټه باندې او د امریکا نه یو قسم دغه کوي چې امریکا په هغه وخت کې چې د کمپاین په وخت کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې جهاد بالکل فرض عین دی د امریکایانو په مقابل کې دا د عمران خان د خپل خبره و ځکه بیچاره ډیر دلایل مګر یو دلیل دا و چې عمران خان د صدارت نه زندان ته لاړ نو په دې خاطر باندې یو اندازې پورې مشکلات ستونزې پاکستان کې موجود دي زه یقین نکوم چې ما په خوا فکر کوم چې شاید څل کلنۍ ته به ورسیږي مګر یقین کوم چې دغه اتیا کلنۍ به هم پوره نشي او پاکستان دریو اپشنون سره فیضی صاحب مخامخ دی یا به تجزیه کیږي دوه صوبې به بیرته هند اهلي دوه منګه اهلو ماغه په خانه جلم بز منګه د هند په منځ کې سرحد ټاکل کیږي لا به تحریک طالبان پاکستان کامیابیږي په ټول پاکستان کې به اسلامي نظام راځي او د اداره بل کیږي او کېدې شي په هغه وخت کې د موږ سره یو هواد جوړ شي او یا یو ائتلافي دوه هوادونه شو او دریم اپشن به دا دی چې کله امریکا غواړي چې پاکستان دی وشتون ولري یعنی اسلامي نظام پکې نه وي ځکه نه هند اسلامي نظام خوښي او نه امریکا خوښي ځکه تحریک طالبان اپشن د امریکا د مناسب نه دی هغه وایي چې بدلته د سي حکومت چې پورا اسلامي نظام پکې نه وي نو هغه په واسطه باندې کېدې چې عمران خان راو باسي او انصاف ګوند د تحریک طالبان سره یو ځای کې یو هم شمول حکومت پاکستان کې رامنځته کینو په دې واسطه به هم د امریکای سیکولریزم یا دیموکراسي هم پکې انوالو بي او اسلامي نظام هم پکې ویني دا درې اپشن دا یو کېږي خو په درې واړه اپشنونو کې دغه اداره چې اوس فوزي اداره ده دا د منځ تلونکې ده مننه د پوهنتون استاد شیراقا بیانزای صاحب په خبرونه کې مو له ګډون څخه نړۍ مننه کوم موادان بیانزای صاحب د یک تلویزیون قدرمن او معزز لیدونکو زما خبری سرویس پام دی ځای پای ته ورسید تر بیا خیر چاره